د اعصابو جراح او د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر د سړي تښتونکو له بنده خوشي شو. د طالبانو د چارسنبالي حکومت د ورزش برخو مسؤلینو اعلان کړی چې د اعصابو جراح او د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر د سړي تښتونکو له بنده خوشي شوی دی. د طالبانو د چارسنبالي حکومت د بدني روزنې عمومي رئیس نظر محمد مطمئن په یو ټویټ کې د تکواندو فدراسیون د رئیس خوشي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې سړي تښتونکي نیول شوي دي. له بلې خوا د ښاغلي سکندر د کورنۍ غړي هم د هغه د خوشي کېدو خبر ورکړی. د اعصابو د جراحۍ پروفیسور او د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر د مرغومې په 22 نیټه په کابل ښار کې تښتول شوی و. روسي ځواکونه له قزاقستانه په وتو دي. د رویټرز اژانس د خبر له مخې د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو هیوادونو ځواکونو له قزاقستان څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال محمد جان تالاسوف ویلي چې دغه هیواد ته د سیمه ییزو هیوادونو د ځواکونو له رسیدو سره وضعیت عادي شوی دی او نور اړتیا نشته چې هغوی په دغه هیواد کې پاتې شي.